بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ګران لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. ګران لیدونکو، نن د فزیک د عملي تجربو د لړۍ په دوام د اتم ټولګي شپرویشتمه تجربه په عملي ډول درسره شریکوو. هیله ده چې د تجربې تر پایه راسره پاتې شئ. دا تجربې د افغان تعلیمي اکاډمۍ او کندهار ساینس مرکز په ګډه همکاري ترسره کیږي. ټولګي اتم د مضمون فزیک، موضوع وزن. هدف د دې تجربې څخه د یو جامد جسم د وزن ټاکل دي. د ضرورت وړ وسایل، فنري تله، جسم او تجربه شپرویشتمه ده. دا فنري تله یا ډینامومیتر ورته وایي. په دې باندې قوه یا د جسم وزن اندازه کیږي. او دا هم دوه فلزي ګلولې دي چې د دې دوه فلزي ګلولو وزن به اندازه کړو. وزن پیژنو چې شته وایي. کتله خو موږ ویل چې د ذراتو مجموعه چې یو جسم ورڅخه جوړ شوی وي د هماغه جسم د کتلې په نامه باندې یادیږي. وزن بیا د ځمکې د جاذبې د کشش څخه عبارت دی. وزن د ځمکې د جاذبې د کشش څخه عبارت دی. کله چې پر دې کتله باندې د ځمکې د جاذبې قوه عمل وکړي دا په وزن باندې بدلیږي. کله چې پر کتله باندې د ځمکې د جاذبې قوه عمل وکړي دې ته څه وایي؟ وزن ورته وایي. ویت یا وزن مساوي کیږي په ام ضرب د جی سره او واحد چې دی هغه نیوټن دی. اوس راځو د کتلې او د وزن ترمنځ نو فرق څه شته. کتله یو فرق یې دا دی چې کتله په دوه فلزي ترازو باندې اندازه کیږي او وزن چې دی هغه په ډینامومیتر یا فنري تله باندې اندازه کیږي. بل فرق یې دا دی چې کتله ثابته ده، کتله تغییر نه کوي او وزن چې دی تغییر کوي. اوس که چیرې موږ د غره پر سر باندې موږ د یو جسم وزن اندازه کوو د دې ځای په نسبت باندې به هلته د ده وزن یو څه کم شوی ځکه هلته د ځمکې د جاذبې قوه کمه ده. څومره چې ارتفاع زیاتیږي د ځمکې جاذبې قوه کمیږي. نو چې د ځمکې د جاذبې قوه کمیږي وزن هم ورسره کمیږي. ښه، دریم فرق یې وزن چې دی یو وکتوري کمیت دی او کتله چې دی هغه سکالري کمیت. وزن وکتوري کمیت او کتله سکالري کمیت. سو دغه د وزن او کتلې ترمنځ فرق یا توپیر و. کتله په دوه فلزي ترازو اندازه کیږي، وزن په فنري. او کتله ثابته ده او وزن چې دی تغییر کوي. د ارتفاع په زیاتېدو سره وزن کمیږي او کتله وکتوري سکالري کمیت دی او وزن وکتوري کمیت دی. اوس راځو د فنري ترازو په واسطه باندې به موږ دا کتله اندازه کړو، وزن اندازه کړو. موږ په تیره تجربه کې هم موږ ویل چې کله مو کتله اندازه کول چې د هرې وسیلې محدوده باید معلومه وي چې دغه وسیله تر څومره فوټه لوړ او تر څومره ټیټ حد تر ټیټ وزن یا کتله اندازه کولی شي. دا فنري تله یا فنري ترازو دی. دا د 1 2 3 4 5 د 0 څخه تر 0.25 پورې 5 خطونه دي. دا 0.25 پر 5 باندې تقسیم کو 0.05 نیوټن کیږي. نو دغه فنري ترازو یا ډینامومیتر دقت یا کره‌توب چې دی 0.05 نیوټن دی. کره‌توب یا دقت موږ مخکې ویلي وو په هره وسیله باندې تر ټولو کوچنۍ ترینه نښه موږ ته د هماغه جسم کره‌توب یا دقت راته ښیي. دغه یو خط تاسو وګورئ، دا خط 0.05 نیوټنه کتله وزن اندازه کوي یا قوه اندازه کوي. او لوړ حد چې دی هغه 2.50 نیوټنه دی. تر 2.50 نیوټنه پورې دی کتله وزن اندازه کوي یا قوه اندازه کوي. اوس راځم دغه دوې دانې فلزي ګلولې رااخلم، دې چنګک ته یې وراچوم، په فنري ترازو باندې به یې ځوړند کړم. راځم اوس ګورم د 1.25 سره دا دی ګوري برابر دی 1.25 یعنی دغه دوه فلزي ګلولو وزن چې دی 1.25 نیوټن دی.
1.25 نیوټنه د ده وزن شو. دا د په عملي ډول باندې ګران لیدونکو موږ د جسم وزن معلوم کړ. دا اوس موږ او ستاسو ته نن ورځې تجربات، تر راتلونکې تجربې مو په الله سپارم.